السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ملګرو په تیره ویډیو کې ما تاسو ته وښودو چې څنګه د واتس اپ بند شوی نمبر هغه خلاص کو او د هغې دپاره ما تاسو ته په ډسکرپشن کې یو فارم غوندې درکړی و چې هغه به د واتس اپ کمپنۍ ته موږ اپیل کوو او هغه به ورلیږو. نو اکثرو ملګرو غوښتنه کړې چې دغه فارم موږ څنګه د ډسکرپشن څخه کاپي کو، یعنی هغوی ته د کاپي کولو طریقه نه ورتلله چې د ډسکرپشن څخه د یوټیوب د ډسکرپشن څخه یو شی په کومه طریقه کاپي کیږي. نو ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې جالبه طریقه ښیم چې په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د یوټیوب د ډسکرپشن څخه یو شی کاپي کړئ. ملګرو که هغه یوټیوب ډسکرپشن وي، که هر ځای وي، مثلا یو ځای کې خط لیکل شوی ده خو لیکن هغه تاسو نشئ کولی چې کاپي کړئ، نو په دې طریقې کارولو سره تاسو بیا کولی شئ چې هر هغه شی چې تاسو نشئ کاپي کولی هغه تاسو بیا کاپي کړئ په ډیره اسانه طریقې سره. نو ملګرو ډیره جالبه او زبردسته ویډیو ده، په دې هیله چې ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي. نو اوس راځم د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوم. د ویډیو کتلو څخه مخکې زموږ چینل سبسکرایب خوا ته د ګنټې په نښان کلیک کړئ. نو ملګرو د ټولو څخه اول زه پلی سټور ته راځم. د پلی سټور کې زه لیکم یونیورسل کاپي. نو ملګرو یونیورسل کاپي چې مې ولیکه نو دغه یو اپلیکیشن د زه تاسو په نښه کوم. دغه اپلیکیشن صحیح شو، دا د ما ولیکه یونیورسل کاپي. نو دغه یو اپلیکیشن د دې لینک به زه تاسو ته په د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم، د هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ یا ډایرکټ مستقیم د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی ده، زه اوپن کوم. چې هر کله مې اوپن کړ نو دې څخه وروسته ملګرو په دغه غشي باندې به کلیک وکوئ. صحیح شو ملګرو، دغه یو په دې باندې چې مو کلیک وکړ نو اکټیویټ، نو په دې اکټیویټ باندې به بیا کلیک وکوئ. نو چې په دې باندې مو کلیک وکړو ملګرو نو ټولو څخه لاندې به وګورئ یونیورسل کاپي، دا به آف وي، دا به تاسو آن کړئ. صحیح شو، بیا به اوکې باندې کلیک کړئ. دې څخه وروسته به نو وروسته کوئ، موبایل د سکرین به وروسته کوئ. صحیح شو، نو چې وروسته مو بیا به په دغه غشي باندې کلیک کوئ. صحیح شو، یو ځل، دوه ځل، درې ځل، څلورم ځل چې کلیک مو کړو ډن به کوئ. نو دې څخه وروسته به دا بیخي لرې کوئ د موبایل صفحې څخه. نو تاسو ته به د موبایل دا صفحه چې لاندې کې دلته به یو آپشن تاسو ته اضافه شي، د یونیورسل کاپي آپشن، دا به تاسو ته اضافه شي. نو دا سره رقم کار کوي. د دې طریقه اوس زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د ویډیو ډسکرپشن په کومه طریقه تاسو کاپي کوئ. مثلا زه یوټیوب ته لاړم نو دلته اوس ما تاسو ته هغه ویډیو درکړی و د واتس اپ د نمبر خلاصولو. نو ما تاسو ته ویلو چې ډسکرپشن کې هغه فارم ما درکړی دی هغه تاسو ځان ته کاپي کړئ. نو تاسو ته کاپي کولو طریقه نه درتله. نو ملګرو همغه ویډیو ده، نو دغه ویډیو ده، نو دا زه اوس پلی کوم او بیرته مې اوس سټاپ کوم. نو د ډسکرپشن دپاره ما تاسو ته ویلي و چې دغه په ټایټل د ویډیو په دې ټایټل او عنوان باندې به کلیک کړئ نو لاندې د ویډیو ټول ډسکرپشن تاسو ته ښکاري. نو ملګرو د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته دغه د واتس اپ نمبر خلاصولو فارم درکړی و. نو د دې اوس کاپي کولو طریقه زه تاسو ته ښیم. نو همدغه ډسکرپشن چې مو راواړو نو دلته به تاسو د موبایل سکرین داسې لاندې کوئ. صحیح شو، نو ما تاسو ته ویلو چې ما د سایټ لینک درکړی ده، نو دغه مې د سایټ لینک. نو د موبایل سکرین چې مو رالاندې که په دغه یونیورسل کاپي باندې به کلیک کړئ، بیا کاپي موډ باندې به کلیک کړئ. صحیح شو، نو ستاسو د موبایل ټول سکرین به داسې شین غونته شي. نو دې نه وروسته به تاسو په دې ډسکرپشن باندې لږ داسې ګوته زور کوئ. مثلا چې هر ځای وي مسخت ډسکرپشن وي که نه، چې په دې باندې مو ګوته زور کړه نو دا به ټول داسې راونیول شي. او بیا چې دا داسې راونیول شو بیا به تاسو دغه باره د کاپي آپشن باندې کلیک کړئ. نو ملګرو چې په دې باندې مو کلیک نو ممکن یو اعلان درته راشي، هغه به بیا سکیپ کړئ نو دا به کاپي شي. چې کله کاپي شو نو دا به کلر ټیکسټ، کلر نوټ د دې اپلیکیشن لینک به هم زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم. نو دلته به هغه تاسو پیسټ کړئ. مثلا هر شی دلته پیسټ کوی شئ. نو چې دلته مې پیسټ کړو نو کوم چې تاسو ته ضرورت وي او کوم چې ستاسو په کار وي نو همغه به بیا تاسو را کاپي کوئ.
نو ملګرو ډیر اسانه طریقه ده نو دغه اوس ماته پکارو نو دا ما کاپی کو دا خو د ویډیو د ډسکرپشن کاپی کولو طریقه ما تاسو ته خو د ملګرو د دې اپلیکیشن په واسطه تاسو مثلا د ویډیو ټایټل شو یا هر هغه خط ما تاسو ته ویلو چې هغه تاسو نشئ کاپی کولای هغه د دې په ذریعہ تاسو کاپی کولای شئ نو ملګرو زه تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن هم د ویډیو البته ټایټل هم کاپی کوم نو چې تاسو ته لایف ښکاره شي هر څه نو همدغه ویډیو د دې ویډیو زه ټایټل تاسو ته کاپی کوم نو طریقه یې همغه ده د ویډیو هغه سکرین به داسې لاندې کړئ او یونیورسل کاپی باندې چې مو کلیک کړئ بیا کاپی موډ په دې باندې به کلیک کړئ چې په دې باندې مو کلیک کړئ نو په دې ټایټل باندې به بیا داسې ګوته زور کړئ او دا به داسې کاپی کړئ نو چې کاپی مو که دغه ځای راغی نو دلته به نوټ نو باندې کلیک کوئ صحیح شو نو دا شو کاپی شو نو اوس زه تاسو ته ښیم چې کاپی شوی او که نه همدغه نوټ هغه ته راځم کلر نوټ ته نو دلته زه اوس تاسو ته لایف ښیم چې اوس وګوره هغه ټایټل چې کوم موږ کاپی کړه هغه کاپی شوی ده دا د دلته مې دا د پیسټ کړه نو وګورئ د ویډیو ټایټل هغه کاپی شو نو ملګرو همدغه شانته نور شیونه هم کولی شي مثلا ستاسو موبایل کې کوم اپلیکیشن انسټال دي نو د دې هم تاسو نوم کاپی کولی شئ مثلا دغه ایچ ډي ډاونلوډر د فیسبوک زه د دې نوم کاپی کوم د موبایل سکرین مې لاندې کړم یونیورسل کاپی موډ چې په دې باندې مو کلیک نو ستاسو د موبایل ټول سکرین به داسې شي وبنیسي نو بیا به د دې اپلیکیشن په نوم باندې کلیک کوئ نو ملګرو دا د وګوره ټول نوم یې راواخیستو نو بیا به په کاپی باندې کلیک کړئ که داسې اعلان راغی دا به سکیپ کړئ نو اوس زه تاسو ته ښیم دا وګورئ د دې اپلیکیشن دغه نوم چې ده دا موږ کاپی کړ نو ملګرو دغه شانتې تاسو هر شی د دې په ذریعه کاپی کولی شئ نو ملګرو دا به د نن ورځې ویډیو چې څنګه موږ یو شی یو خط هغه که د ویډیو که د یوټیوب ډسکرپشن وي که بل څه وي نو هغه خط چې تاسو نشئ کولی هغه موږ کاپی کوو لایف هر څه مې تاسو ته وښوده نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري ترې هم استفاده وکړي او زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ چې همدغه رقم تاسو ته نورې هم مزیدار او زبردست ویډیو در ورسیږي تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله سپارم والسلام